السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د مسنجر یو ایرر در وښیم. که چیرې ستاسو په موبایل کې یعنې ستاسو په مسنجر کې هغه ایرر وي نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د هغه طریقه در ښیم چې هغه ایرر به تاسو څنګه ختموئ. ملګرو هغه ایرر دا کله چې تاسو په خپل موبایل کې وایس میسج پلی کوئ یعنې تاسو ته څوک میسج وکړي هغه تاسو پلی کوئ هغه نه پلی کیږي. یعنې ملګرو هغه به تاسو څنګه سموئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. او زموږ یوه ملګري هم د هغه پوښتنه کړې وله چې موږ څنګه کولی شو چې دا ایرر سم کړو. نو ملګرو د هغه ملګري نوم چې ولو هغه ملګري نوم چې د ملګرو دغه د تاسو دلته لیدلی سئ عرفان افغان ده. وایي سلامونه وروره، یوه میاشت کېږي چې زما مسنجر غږ یعنې پیغام او وایس میسج نه کوي چې څوک راته ولېږي یعنې یوازې هغه میسج نه پلی کېږي. یعنې ملګرو دی وایي چې دغه زما چې کوم مسنجر ده په هغه کې کم وایس میسج چې زه پلی کوم هغه نه پلی کېږي. نو ملګرو دغه به تاسو څنګه سموئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. نو ملګرو ته دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ګوره ملګرو زما یو ملګری ده دغه ماته میسج کړی ده. اوس زه غواړم چې دا پلی کړم چې آیا دا پلی کېږي او که نه پلی کېږي. ګوره ملګرو تاسو ولیدل چې ما په 300 میسجانو باندې کلیک وکړئ یعنې یو میسج هم نه پلی کېږي ځکه زما په موبایل کې هغه ایرر پیدا شوی ده. نو دغه ایرر به تاسو اوس څنګه سموئ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه در ښیم. ملګرو د دې لپاره به تاسو خپل له مسنجر څخه ووځئ. کله چې تاسو له خپل مسنجر څخه ووځئ هغه رقم تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړ شئ. کله چې تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړ شئ دغه رقم دلته ملګرو تاسو اپس منیجمنټ پیدا کړئ یعنې خالي اپس به لیکلی یا اپس منیجمنټ لیکلی تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو د موبایل ټول اپسونه تاسو ته راواړئ. ملګرو کله چې ټول اپسونه تاسو ته راواړئ دغه رقم به تاسو لاندې ولاړ شئ. کله چې لاندې ولاړاست دلته به تاسو خپل مسنجر پیدا کړئ. یعنې ملګرو خپل مسنجر به تاسو په موبایل کې پیدا کړئ. کله چې تاسو مسنجر پیدا کړئ په مسنجر به تاسو کلیک سره وکړئ. کله چې ملګرو ګوره تاسو په مسنجر باندې کلیک وکړئ زیاتره دا رقم خلک دي هغه چې په مسنجر باندې کلیک وکړي دا سټوریج ته راسي. سټوریج ته راسي موبایل کلیر ډیټا کړي او یا دغه رقم مسنجر ډیلیټ کړي بیرته انسټال کړي خو بیا هم هغه ایرر پکښې. نو ملګرو هغه به تاسو څنګه ختموئ بیرته به تاسو په بیک باندې ولاړ شئ. کله چې په بیک باندې ولاړاست دلته تاسو یو اپشن وینئ د پرمیشنز په نامه ده. ملګرو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره دلته دا پرمیشنان چې دي هغه چیش دي یعنې بند دي. ملګرو د دې لپاره اولنی اپشن چې ده مایکروفون. ملګرو تاسو مایکروفون وینئ یعنې دغه پرمیشن آف ده دغه به تاسو اون کړئ. ملګرو کله چې تاسو دغه پرمیشن اون کړئ دغه رقم بیا ملګرو د فون کوم دغه پرمیشن چې ده دا به هم اون کړئ او دغه رقم د اس ام اس والا به هم درسره اون کړئ. یعنې دغه درې به تاسو لازمي درې سره چیز کوئ اونوئ. کله چې دغه تاسو اون کړئ بیرته به تاسو په بیک باندې ولاړاست. کله چې تاسو په بیک باندې ولاړ شئ ګوره ملګرو اوس به تاسو وګورئ چې ستاسو مسنجر سم سوی ده او که نه سم سوی. ګوره ملګرو زه بیرته راځم خپل مسنجر ته. کله چې زه خپل مسنجر ته راسم هغه میسجان دي زه بیرته پلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګوره ملګرو تاسو ولیدل چې دغه میسجانې اوس چیش کړل پلی کړل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو ملګرو تاسو اوس لیدلی سئ چې دغه میسجان دا خپله پلی کوي یعنې هغه ایرر چیز سو ختم سو. نو ملګرو دغه د عرفان افغان پوښتنه وله چې ده کړې وله چې موږ څنګه کولی شو چې د مسنجر یعنې کله چې ما موبایل ته څوک میسج وکړي هغه نه پلی کېږي نو هغه دا رقم ملګري ته سمولی سي. نو ملګرو که تاسو هم چیرې یوه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټ کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو هم ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملګرو تر هغو که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب هم کړئ او ویډیو لایک یې دا مه دې سره هېروئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.